راتلونکی. د زموږ نړۍ زموږ راتلونکي د خپرونو مینوالو سلامونه مې ومنئ. دا د یو ځل بیا د ژوند کیسو په خپرونه کې یوې بلې کیسې سره ستاسو په خدمت کې یو. خو پام مو وي چې دا ځل کیسه د داسې څه په اړه ده چې هم خوږه ده او هم ترخه. حیرانېږئ مه، د کیسې په اورېدو په هر څه پوه شئ. یاره توتی، ستا خبرې خو تر هر څه خوږې دي، خو ماته دې په همدې اړه یوه کیسه را په زړه کړه. ښه، نو زه غلی کښېنم او ته راته په خوږه ژبه کیسه وکړه. ښه ته نو غوږ شه او زه به کیسه درته کوم. په یوه کلي کې د جمیلې په نوم یوې نجلۍ د خپلې کورنۍ سره ژوند کاوه. جمیلې د مکۍ په نوم یو خور هم درلوده. یوه ورځ مازدیګر د جمیلې خورلڼې ښایسته او تورپیکۍ د هغوی کره ورغلې، خو جمیله ویده وه او تورپیکۍ هم ورغله او جمیله یې راویښه کړه. تورپیکۍ، بلا دې په مخ شه، دلته څه بلا غواړې؟ ولې دې زه راویښه کړم؟ په قاریږه مه، ځکه مې راویښه کړې چې لوبو ته لاړې شو. تورپیکۍ، جمیله غوسه نه ده، له خوبه ده. پرېږده چې دوله پې اوبه مخ ته واچوي، بیا به خبرې وکوو. اوبه مخ ته واچوي؟ زه یې ورکېږئ، زه لوبو موبو ته نه ځم. چې لوبو ته نه ځې مه ځه، خو دومره غوسه کېږه مه، موږ به همدلته کینو چې ساعت مو تېر شي. او پوه شوم، ته سترګې وږې شوې چې لوبه بانه کوې او نس مړوې. ښایستې، دا جمیله څه وایي؟ موږ خو ډوډۍ نه ده ورکه کړې. خو ښه وایم، تاسو دواړه سترګې زه ښې پېژنم. ګوره جمیلې، ته هره ورځ موږ ته دا خبرې کوې او موږ تا ته هېڅ نه وایو. وای تر خدای مې زار کې، تاسو نو ما ته څه ویلی شئ؟ بیا به لوبې چا سره کوئ؟ خوارکۍ، موږ ته جینکۍ ډېرې دي، خو ته د ځان غم کوه، تا ته به څوک پاتې شي؟ بیا مې چې په یاد وي تا پسې به را نه شم. ورکوی تورپیکۍ، زه چې ځو ما تا خو د دې خیال ساتو، خو دې له ځان نه لیونۍ جوړه کړې. زه یې ورکېږئ چې بیا مو دلته ونه وینم. چوپ، ډېرې چغې مه وهه، دا دی لاړو. تورپیکۍ، و تورپیکۍ، ښایستې ودرېږئ چې څه درته وایم. وای، دا جمیله څه بلا ده، تر اوسه یې هغوی سره جنګ کاوه، اوس ورپسې نارې وهي. نه توتی، دا غږونه جمیلې نه کول، دا د جمیلې خور مکۍ وه چې د کور له بلې دروازې انګړ ته راننوتله چې تورپیکۍ او ښایسته روانې شوې وې. مکۍ هم په هغو پسې ور ووتله چې پخلا یې کړي، چې ویې لیدل تورپیکۍ او ښایسته تللي دي. مکۍ هم بېرته خفه کور ته راغله. جمیلې، ستا له لاسه تورپیکۍ او ښایسته مون هم خفه شوې، نو ته ولې داسې کوې؟ ای مکۍ، د تا څه چې هر څه کوم، بلا مې ورپسې چې خفه شوې. لورکۍ، خور دې رښتیا وایي، که دا ژبه دې وي دوست به درته پاتې نه شي. زه خو ورته وایم چې راځئ تورپیکۍ دوی کره ورشو، هم به لوبې وکوو او هم به هغوی پخلا کړو. ځه ولې به ورځم؟ ما ته د هغې پروا نه راځي. ځه ورکېږه، ورځه ته ورشه. ونجلۍ، د تا له لاسه خو موږ پوزې ته ورسېدو، دا څه بلا یې؟ هله مکۍ لورې، ورشه وګوره چې څوک دي. نداف وای نداف، مالوچ ته کوم مالوچ. هله لورې، ورغږ که چې هغه مالوچ وټکوي. ستړی مه شې کاکا، راځه مالوچ ته، دا څو ورځې پراته دي. دا خو دومره مالوچ نه دي، که خدای کول په یوه شیبه کې به یې خلاص کړم. ته ودرېږه چې دا مزه په دیوال کې بند کړم. دا دی بند مې کړه. کاکا، ښه به یې ټکوې چې ډېر زاړه مالوچ دي. بېغمه شه لورې، داسې به یې درته وټکوم چې ته هم وایې 14. خیر اوسې کاکا. خو لورې، ای لورې، یو پیاله چای راکئ، دعا به درته وکړم، ډېر تږی یم. خاورې وسکه چې تږی یې، په خپل کور کې به ناست وې، هم پیسې اخلې او هم به چای درکوو. جمیلې، چوپ شه، دا څه وایې؟ ته لوشتینکه ډېره مه غږېږه، خو رښتیا وایم، هر وږی چې ګورې دلته را روان دی. وږې به ته یې، ما ته هر چېرته کار پیدا کېږي. ته ودرې چې زه دا مزه یې بېرته خلاص کړم. دا دی بېرته مې خلاص کړه. ته ورکه شي، مالوچ دې ورک شه. ځه ورکېږه، ځان ته بل نداف پیدا کړه. دا دی، زه لاړم. وای، دا جمیلې څومره بد کار وکړ چې نداف یې خفه کړ. اوس به مالوچ څوک ټکوي؟ هو توتی، جمیلې خو ښه کار ونه کړ،
او مور یې ورته ډېره غوسه وه ځکه چې نیم مالوچ په ډول شول او نیم په ژرنده نیم یې وټکول او نیم همداسې پاته شول سر به دې څه درخوږو مکۍ هم مالوچ ټول کړل او لاړه چې تورپیکۍ او ښایسته پیدا کړي تر څو لوبې ورسره وکړي نو هماغه و چې دوی ټولې د چینې پر غاړه سره یو ځای شوې ای تورپیکۍ مکۍ ته ګوره چې موږ خواته را روانه ده ورکوئ مکۍ هم د جمیلې خور ده دا به هم جنګ ته راغلې وي نو ولې ناسته یې راځه چې ځو تر څو چې هغه رانږدې کېږي زه او ته به لاړې شو ای تورپیکۍ چېرته روانې شوئ تاسو ودرېږئ ښایستې ته ودرېږه چې دا څه وایي د جمیلې غوندې به جنګ ته راغلې وي نور به څه وایي السلام علیکم وعلیکم سلام ستړي مه شئ تاسو ستړي مه شئ تورپیکۍ تاسو د موږ په لیدلو چېرته روانې شوئ موږ کار لرو زر کوه ووایه چې موږ ته دې څه ویلې زه پوهېږم تاسو ما نه د جمیلې په سر خفه یئ نو ته څه وایې د هغې غوندې خبرې څوک چاته کوي نو ما څه ګناه کړې ما نه ولې خفه یاستئ زه خو راغلم چې هم تاسو پخلا کړم او هم لوبې وکړم ښایستې دا مکۍ خو د جمیلې غوندې نه ده هو والا څه پټې پټې خبرې کوئ ای تورپیکۍ خیر دی ما نه مه خفه کېږئ ولې ونئ تا نه به ولې خفه کېږو تا خو موږ ته څه نه دي ویلي مکۍ ته خفه نشې خدای خبر چې موږ څه شیان درته ویلي ولې به خفه کېږم خو تورپیکۍ خیر دی خور به مې شي جمیله به زه راولم هغې سره پخلا شي زه خو چې د هغې ترخې ژبې ته ګورم هغه چا سره نه جوړېږي خیر دی زه به یې راولم زما زړه خو یې نه مني چې جمیله به سمه شي خو که موږ ته بیا به دې خبرې وکوي نو بیا نه نه داسې به نه کوي زه یې پوهوم دا ته یې لاړم په منډه یې راولم زه ښه ده مکۍ به جمیله پوه کړي او را به یې ولي هو مکۍ خو ورغله او جمیلې ته یې وویل چې ورسره لاړه شي چې تورپیکۍ او ښایسته ورته ماتلې دي خو جمیلې چې څه په خوله راتلل و مکۍ ته یې وویل مکۍ هم بیرته د چینې په لورې ښایستې دی ته ورغله هغوی ته یې ټوله کیسه وکړه تورپیکۍ او ښایسته هم ډېرې خفه شوې خو هغوی خپلې لوبې وکړې او وروسته هره یوه د خپلو کورونو په لور لاړې سر به مو څه درخوږوم په دې کې 2-3 ورځې تېرې شوې یو مازدیګر مکۍ او تورپیکۍ د ښایستې سره د هغوی په کور کې میله جوړه کړې وه خو جمیله د خپل کور په دروازه کې په دې تمه ناسته وه چې ګوندې تورپیکۍ دې ورپسې راشي خو هغوی رامعلومې نه شوې په دې وخت کې د ښایستې ورور ګلمیر پر لارې تېرېده چې هغې ته یې ورپام شو په لار کې ناسته یې وایي داسې چورتونه ولیلو وایه حالونه ولیلو وی حالونه ولیلو وګل میرایا دا یې څه ځه ورکېږه لاره دې وهه ولې تاسې له قاره سره وشنه کېږې څه خبره ده لکه چې کور کې ښه ډبولې وګل میرایا خدای دې ووهه غلی شه ښه ډېرې چغې مه وهه زه ځمه چې ښایستې ته مې له دوکانه جاولې راوړي ښایستې نو چېرته دي هغه خو به دلته نه راتلې نه دلته څه بلا راغواړي هغوی میله جوړه کړې وه مکۍ هم هلته وه دې ولې ما پسې رانغلې دا څه ورځې کېږي د ما خو په کور کې زړه وچاودېدو مکۍ دې خدای وخي هغه هم ورسره ورکه ده تا هغوی ته هغه بله ورځ داسې خبرې کړې وې چې بیا به بیخي تا پسې رانشي خیر ده ګلمیرا تورپیکۍ دې ته ووایه چې ما پسې مکۍ راولېږي زه خو به ورته ووایم خو کاشکې د ما په خوله وکړي زه لاړم چې ښایستې ته دا ژاولې ویسم زه ښه شو جمیله به بیا هغوی سره لوبو ته لاړه شي هو توتي جمیله هم ډېره خوشحاله شوه چې تورپیکۍ دې به ورپسې راشي خو ګلمیر هم ځان په منډه منډه کور ته ورساوه راشه چې اوس مې جمیله ولیده ولې په خور مې څه شوي چېرته دې ولیده هېڅ هم ورباندې نه دي شوي راکه روغه وه نو ولې دې را یاده کړه مکۍ خو به یې نه غوښته نه مکۍ نه غوښته
هغه خوارکۍ د خپلې دروازې په خوله کې تاسو ته ماتله وه چې راشي او هغې سره لوبې وکئ. مونږ به خدای وهلی یو چې بیا به هغې پسې ورځو. خیر دی زه به ورپسې ورشم، زه به یې راولم. نه مکۍ، کشکې هغه تا غوندې وای، هغې سره خو ولاکه د چا پلارم جوړ شي. ښایسته رښتیا وایي، هغه ورځې مونږ ته داسې شیان وویل چې په خوله یې راتلل. ای ښایستې، خیر دی زه به ورشم، جمیله به راولم. نه مکۍ، که جمیله راغله د مونږ مستي خرابوي. خو جمیلې ما ته وویل چې که تاسو ورپسې ورنشئ هغه خپله دلته راځي. که خپله راغله راغلې به یې، مونږ یې نه راغواړو. تورپیکۍ هغه د جمیله راغله. وی دا خو په رښتیا راغله. بیا مې چې په یاد وي څوک به رانه خفه نه شي. جمیلې ولې دروازه کې ولاړئ؟ وړاندې راځه. دا دی درغلم، شکر خدایه چې له تنهایي خلاصه شوم. وی دا جمیله څومره خوشحاله وه. هو توتي، د دومره یوازیتوب نه وروسته خو هر څوک خوشحالیږي. خو ودې لیدل چې د جمیلې توندې او ترخې ژبې هغې ته څونه تاوان ورسوه او څرنګه یوازې پاته شوه. دته لا پسې ګوره، ولې پوه نه شوم، هغه بیخي تنها پاتې شوه. بیخي سم پوه شوې. ښه خوږو ملګرو، اوس نو تاسې هم د توندې او ترخې ژبې زیانونه یو بل ته ووایاست، او بل دا چې وروسته تر دې د خپلو ملګرو سره د بدو او ترخو خبرو پر ځای ښې او خوږې خبرې وکړئ. اوس نو زه هم ځم تر څو تاسې ته یوه بله کیسه پیدا کړم. دا خبرونه چې تاسو واوریده زبیح الله شاکر لیکلي او جوړه کړې وه. که زموږ د خبرونو لپاره نیوکې یا وړاندیزونه لرئ نو په دې پته یې موږ ته راواستوئ. د افغانستان تعلیمي پروژې BBC د پوسټ باکس شمیره دا 1 کابل افغانستان. زموږ نړۍ زموږ راتلونکی.